مؤمن مسلمان او مؤمن خزه پر رمضان المبارک کې کوم اعمال وکي چې دغه رمضان المبارک قدر وشي، د دې شکرګزاري وشي، د دې احترام وشي او په لایقه طریقه باندې دغه میاشت د رمضان المبارک په منګو تاسو باندې تیر شي. په تیر موعظه او خطبه کې بعض عبادت داغې نه ذکر کړي و چې د دې رمضان المبارک په میاشت کې د ورځې روزې نیول، د شپې قیام کول، د خپل مالونو نه انفاق او خرچه کول د الله عزوجل د رضا لپاره، او د قرآن سره ډیر زیات تعلق او رابطه لرل چې مؤمن مسلمان د قرآن سره په رمضان المبارک کې ډیر تعلق ولري، ډیر مینه ولري او د قرآن ډیر لستونکي او ډیر اوریدونکي جوړ شي. قتاده رحمت الله علیه به وی قرآن کریم ختمو دائما په وو ورځو کې او په وو شپو کې، او په رمضان المبارک کې چې کله به دا میاشت راغله په هر 3 شپو 3 ورځو کې به قرآن کریم ختمو. د قرآن سره دومره ډیر تعلق او دومره ډیر مینه وه، او دغه د قرآن کریم درس کو په میاشت د رمضان المبارک کې قرآن به خلقو له تدریسو، د قرآن مقاصد به خلقو ته واضح کول. موږ تاسو باید په ټول د کال کې قرآن ولولو، او به خاصتا رمضان المبارک کې چې دا شهر القرآن ده، د قرآن میاشت ده، قرآن واورو، قرآن ووایو، قرآن سره رابطه او تعلق قایم کو، تر څو زمونږ استاد سره رمضان رښتیا هم رمضان جوړ شي، او زمونږ استاد به د رمضان المبارک کې الله عزوجل برکتونه موږ تاسو ته نصیب کړي.